سلامونه او ښې چارې د دریس خپرونې ته ښه راغلاست. زه سید یم عالمي یم. په ایران کې د علي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې هم طالبان غوښتل شوي وو او هم د طالبانو مخالفان. دا څه ډول چلند دی؟ دا عادي چلند دی او که د ایران او د طالبانو په اړیکو کې به منفي اغیزې راولي؟ بل دا چې د ایران او د طالبانو اړیکې حقیقي اړیکې دي که استراتیژیکه حوصله ده؟ په دې پروګرام کې پر دغو موضوعاتو باندې بحث لرو. موږ سره درې درانه میلمانه دي. حسین یاسا صاحب، همداراز اغلی شینکې کړوخیل او قاري عیسی محمدي صاحب چې درې واړو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې یاسا صاحب که تاسو راته ووایئ چې په ایران کې د علي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې طالبانو ته او د طالبانو مخالفانو ته یو ډول پروتوکول ورکړل شوی و، دا څه ډول پیغام رسوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه از ما گران ورور قاری صاحب دلته ناست دی، از ما گران خور شنکر کروخیل، استاسو په خدمت استاسو ټوله لیدونکو په خدمت کې سلامونه عرض کوم. من فکر میکنم که ایرانی ها خود طبیعی است، آدم با فکر نکنم در این وقت مناسب نیست که آدم تحلیلای طولانی بکنه. اونا از ملت ایران، مردم ایران، دولت ایران در یک حالت خاص روانی قرار دارن و با می وضعیتی که اونا فعلا با او مواجه هستند، با می بزرگی این بزرگداشت و تشییع جنازه رهبر شهیدشان جناب آقای خامنه‌ای را رحمت الله علیه که اونا را به این شکل بسیار منظم برگزار کردن، آفرین. و اونا به یک پیام بسیار خوبی دادن برای مردم افغانستان و جهانیان که اونا یک بیلانس، یک توازن میتونن حفظ بکنن به هر شرایطی. دیگه طالبا خو شما میدونین که اونا یک جریانی است که بخش بزرگی از دنیا و کشورهای همسایه فقط به خاطر دفع زهر به اونا تعامل میکنه. دیگه اونا وقتی که اپوزیسیون طالبا را، گرچه تا جایی که ما معلومات دارم دیگر رهبران هم همه را دعوت کرده بودن، جریانای زیادی را، شاید به خاطر مشکلات تدارکاتی و لوجستیکی اونا رسیده نتانستن. دیگه اونجا جناب احمد مسعود فرزند برومندی قهرمان ملی ما و جناب حاج محمد محقق در دسترس بودن که اونا در اونجا رسیدن. و منتها به هر صورت تشکر از حکومت ایران که توازن حفظ میکنه و پروتکل برابر برای هر دو هیئت در نظر گرفتن. تشکر. مننه. محمدي صاحب، ستاسو نظر په دې رابطه څه ده؟ دغه توازن چې حفظ شوی دی، څنګه چې یاسا صاحب وویل، دا به د طالبانو کوم غبرګون ولري او که نه د طالبانو او ایران پر اړیکو باندې به تاثیر وکړي او که نه؟ سلامونه احترامات تاسو ته درنو میلمنو ته، وکیله صاحبه، سفیره صاحبه، شینکې کړوخیل او ډاکټر صاحب یاسا ته، ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د ما په نظر باندې چون ایرانیان زموږ او تاسو ګاونډیان دي او زموږ تاسو هغه مذهب یا عرف یا فرهنګ تر ډیره حده سره نږدېوالی لري او په آسیایي هیوادونو کې میلمه پالنه خدا یو قسم د موږ تاسې هم مذهبي هغه د مسؤلیت راځي او هم فرهنګي. کوم خلک چې هلته تللي وو دا اکثره داسې نه ده چې ټول به دعوت شوي وي. د جنازې مراسم دي او د جنازې د مراسمو دپاره هر څوک چې غواړي او خپل نږدېوالی ورته ښکاره کوي هلته ځي. د فرانکفورټ نه مثلا پرون زموږ شیخ مشکور کابلي صاحب لاړ. تاسې وګورئ هلته چې ایرانیانو کله احمد مسعود او محقق هغه تالار ته کله ورنوځي، هغه پذیرایي ترې نه کېږي، فقط د هغه نه یو 15 دقیقې مخکې یا وروستو یو مذهبي ډله چې په هغه کې د دې شیخ مشکور کابلي هم و چې مشکور کابلي د احمد مسعود سره همیشه اوږه په اوږه ګرځېدلی ده او د هغه ډېر قوي ملاتړ یې کړی ده او تر یو حده پورې دلته په منځ کې یو قسم اختلافات هم لیدل کېږي چې شیخ مشکور کابلي د احمد مسعود د محقق سره په یو ځای نه ورځي بلکې جدا ورځي، د یو مذهبي ډلې سره ځي چې هغه مذهبي ډلې کې وویل سو چې
د هندوستان نه څه کسان راغلي وو، د تایلند نه مذهبي خلک راغلي وو او د آلمان نه هم دوی د دیج نه ورغلي وو. نو دا د ما په نظر باندې د هغوی یو قسم مسؤلیت یا هغه مهمان نوازي وه چې د خپلو میلمنو نه باید کړی وای. زه فکر نه کوم که داسې څه سیاسي پیغام ولري او یا د دوی قصداً داسې پیغام ورکړی وي. تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم دغه تیرو څو هفتو کې همدا محقق چې بار بار پاکستان ته سفرونه وکړل او احمد مسعود بار بار دې ته هڅولی چې پاکستان کې ځان راښکاره کړي او د هغه جینه ښکاره فعالیتونه شروع کړي. او احمد مسعود دلته ډیر زیات محتاط ده. دا حقایق ټول د ډاکټر صاحب یاسا ته بهتر معلوم دي، خو زه مطمئن یم چې دا حل نه وایي، ولې چې دا هم دواړه طرف وهي، هم د پاکستان طرف هم ایران طرف، او ډیر د پاکستان په لمنې کې لوېدلی ده. نو دوی ته دا حقایق ټول معلوم دي. نو ایران ورته هغو دپاره دا بالکل یوه سره کرښه ورته بللې ده چې که چېرته تاسې د ایران سره استئ، د پاکستان سره ستاسو د هغه بیا ایران ته د منلو نه ده. دا خلک راغوښتي وو، هلته یې کېنولي وو. د هغه نه وروستو د محقق خوله تر یو حده پورې بنده شوې ده او په ایران کې عمل ته ناست ده. نو د ما په نظر باندې دا خپل هغه د عرفو یا مذهب له مخې نه یو قسم مهمانوازي کړې. فکر نه کوم که داسې ډېر قوي سیاسي پیغام ولري. او که موږ ورته ډېر هوا ورکړو نو دا موږ په یو نحوې سره موږ دا خلکو ته موږ یو چې هوا ورکوو، موږ یو چې دوی ته قوت ورکوو. زه وایم چې اګنور سي دا به بهتره وي. د ما دا نظر ده. ښاغلی وکیلې، ستاسو نظر وساخیلو دوه ډول نظریاتو د یاسا صاحب او د محمدي صاحب، په دلته یو بل اړخ هم شته دی. مثلا که محقق صاحب هلته ځي یا احمد ضیا مسعود صاحب هلته ځي، نو او اخواته د طالبانو پلاوی هم و، ایران کولی شي چې د دوی ترمنځ روغه جوړه وکړي یا نه. مثلا نو څرنګه چې محمدي صاحب وویل چې ایران نه غواړي چې پاکستان سره دوی نږدې شي، نو که نه غواړي چې پاکستان سره نږدې شي، کولی شي چې دوی طالبانو سره نږدې کړي او که نه. سلامونه او درناوی محترم میلمنو ته، همدارنګه ستاسو پروګرام اوریدونکو او کتونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر درشم بیان کړم چې ایران په دې حرکت باندې چې هم طالبان چارواکي راغوښتي دي او همدارنګه دغه مخالفه سیاسي او نظامي ډله، دا ایران غواړي چې زما په نظر باندې د اول خو د ایران لپاره دوی خپله ګټه مهمه دي. دوم غواړي چې خپل نفوذ یا تاثیرات په مختلفو ډلو باندې ولري. دا متثابته شوه چې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو سره چې مذهبي فرق درلوده او طالبان اکثر په پښتو ژبه باندې خبر کول، بیا هم دوی د پردې شا له طالبانو سره همکاري کوله. یعنی دوی غواړي چې هر هغه پسته وضعیت په افغانستان کې راځي او مختلف ډلې یا مشکل جوړي یا په قدرت ته رسیږي، باید دوی تاثیر لاندې وي. نو په همدې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا مخالفه ډله هم خبره کړې ده. دومره مسله شاید وغواړي چې طالبان باندې د دوی راتګ یو شانته فشار راوړي چې ووایي چې مثلا موږ نور انتخاب هم درلودلی شو، چې هغه ستا څه مخالفین دي په دې شکل وغواړي چې طالبان ذاته زیاتره تابع کړي یا هغه غوښتنې چې له طالبان نه لري غواړي چې طالبان باندې فشار راسي او دوی سره همکار پاتې شي. که هغه د سرحد خوندیتوب ده، که هغه د مواد مخدره قاچاق مسئله ده، که غیر قانوني مهاجرتونه دي، همدارنګه د داعش تهدید ده. دا ټول مسائل د ایران لپاره ډېر مهمه دي. او د افغانستان اوبه چې دوی غواړي چې ډېر مفت دوی لاسته ولري. درېیمه مسله شاید که چیرې طالبانو سره که یو شانته کوم همغږي کړې وي چې ممکن شاید هم نه وي کړي، غواړي به چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، له دوی لپاره کوم یو فرصت ناست چې خبره اتره هم وکړي، یا غواړي چې وبخښي چې موږ کولی شو. طالبان ته به غواړي چې په دا رقم تفهیم کې غیر مستقیم په دې حرکت باندې چې موږ راتلونکي کې کولی شو ستاسو منځ کې بس یو منځګړیتوب وکړو تر څو پورې دغه مشکل چې فعلا مثلا په افغانستان کې کوم وضعیت حاکمه ده دغه ته یو لاره د حل پیدا شي. یعنی ایران غواړي چې خپل نفوذ، اثرات یا خپل رول په دې شکل باندې مطرح کړي. نو ځکه دا دواړه ډلې راغوښتي دي او خصوصا په شکل چې پروتوکول او شانتوز ما په نظر باندې دا ډېر صرف یو خپل د مذهبي رهبر د جنازې مراسم نه دي، بلکې دلته یو لوی اختلاف روان ده د فعلي حاکمیت او د مخالفو ډلو، او په عین وخت کې دا دواړه راوله دغه کوربتوب کوي په عین پروتوکول باندې ایران خپل تاثیرات غواړي چې په منطقه کې وساتي. مننه.
یاسا صاحب کله چې په ایران باندې امریکا برید وکړ دغه برید د طالبانو لخوا وغندل شو. وروسته داسې اوازې هم وې چې د ایران یو شمېر الوتکې ملکي الوتکې افغانستان ته انتقال شوي دي. حتی د طالبانو ویان دغه وخت کې ویلي وو چې څه چې زموږ له لاسه وي د ایران خلکو سره کومک هم کوو. خو کله چې په افغانستان باندې پاکستان بریدونه وکړل، ملکیان ووژل شول، په دې وروستیو کې بیا هم ملکیان ووژل شول، دغه بریدونه د ایران لخوا نه دي غندل شوي. همداراز د محقق صاحب او د احمد ضیا مسعود لخوا هم دا بریدونه نه دي غندل شوي. د دې علت څه دی؟ خدمت شما عالمی صاحب عرض بکنم که جناب آقای محقق، جناب آقای احمد مسعود و دیگر رهبران شورای عالی مقاومت، اونها فقط طرف دهن طالبان سل نمیکنه که از نظر از اونا چه درست است یا نیست. ما بارها گفتیم که جنگ خوب نیست، ما اصلا طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار ازی هستیم که هر نوع معضل باید از طریق مذاکره حل شود. اما طالبان یک موجودی هست که اونها از اساس یک جریان انحصار طلب است، یک جریانی که نصف روز با کله خود می جنگه و نصف روز دیگه با پایای خود می جنگن و هیچ نوعی آشتی پذیری در مقابل مردمشان، شهروندان مردم افغانستان، مردم منطقه، حکومت‌های منطقه و جهان آشتی ناپذیر معلوم میشن دیگه. این جریانای امی فعلا این تنشی که در منطقه جریان داره فعلا خب پاکستان است، اما ممکنه بسیار وقت زیاد نیاز نیست. باز ما و شما میبینیم باز 4 طرف دیگه باز مشکل دیگه هم پیدا میشه. طالبان در ماهیت خود یک جریان تروریست پروره و کلی تروریستای مربوط به کشورهای منطقه در یک خیمه امن، در یک لانه امن در افغانستان زندگی میکنن. بنابراین در منطقه هرچی ناملایمتی که دیده میشه مسئول از او طالبان است و طالبان باید سیاستی حمایت از تروریسم را تا که اونا قطع نکرده در افغانستان و در منطقه شما همچنین شاهدی همچنین قضای خود بدین که بیگناه خود کشته شد در 2 طرف مرز. طفل کشته میشه، زن آسیب میبینه. محمدی صاحب په دې رابطه ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو لخوا د امریکا بریدونه غندل کیږي. پوښتنه مې مخکې له یاسا صاحب څخه مو وکړه، نه د ایران لخوا دغه بریدونه غندل کیږي او نه د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي مشرانو لخوا. د دې علت څه دی؟ د ما په نظر باندې پخواني سیاسي مشران، تاسو وګورئ د ولسمشر غني معاون هغه هم راجګیږي پاکستان ته یو قسم بوټپاکي یا په عامیانه اصطلاح کلیوال اصطلاح درته ووایم یو قسم چاپلوسي ورته کوي. پاکستان ته محقق راجګیږي، هغه پاکستان چې مبارکه میاشت په روزي کې په افغانستان باندې بریدونه کوي سره په خاطر دې چې دوی ته الته امکانات ورکوي، دوی ته دفتر ورکوي او دوی ته الته پروتوکول په پاکستان کې ورکوي. د راجګیږي فیلډ مارشال برادر عزیز فیلډ مارشال عاصم منیر ورته وایي، یعنی هغه څوک چې زما د افغان ولس قاتل ده او په بېرحمۍ سره دغه جنایات ترسره کوي چې الته ښځینه او الته ماشومان سپینګیري عام ولس په شهادت باندې رسوي، په ځای دی چې دا خلک محکوم کی دوی د محکومېدو جرأت خو نه چې حتی تصور هم نشي کولی. بالعکس دوی په یو نحوې په یو قسم سره د دې ملاتړ هم دا خلک کوي چې دا ډیر افسوس ده. د افسوس جای خدا د جناب یما صاحب محترم چې دغه خلک چې تیر 20 کاله جمهوریت امدو وخوړه او جمهوریت امدو سپک او جمهوریت امدو کمزوری او جمهوریت امدو سقوط ته ورساوه. جمهوریت یوازې د طالبانو سره په جنگ کې ښکیل نه و. نظام خو دې خلکو له یو طرف نه محقق به سر راجي کړ، بل طرف نه به بل جنګ سالار راجي کړ، قلمونه به یې اخیستل، لارې به یې بندولې، نظام به یې سپکاوه، ولسمشر به یې ګواښه، همداسې به یې نظام ګواښه. دا خلک اوس نن فکر وکړي چې 20 کاله دو پاکستان ته دښمن ویلې، 20 کاله دو طالبانو ته غلامانو ګوډاګیان ویلې او په پاکستان ورته چې د پاکستان نه حمایه کیږي. او دا موږ منو، موږ ټولو دا خبره کړې چې طالبان د پاکستان نه حمایت کېدل، عملته کورونه ورکړي وو، روغتونونه ورکړي وو، عملته ټول امکانات ورکړي وو، د همغه جینه په افغانستان باندې راتلل. نن هغه پاکستان چې تا 20 کاله ورته دښمن ویلې
ته نن په کوم منطق، په کوم دلیل او په کومو سترګو باندې ورته ورځي چې تا 20 کاله غانده او نن ورغلی او تا هغه ته وایي برادرې. او محمدي صاحب د ایران پر رابطه هم که خپل نظر وایي چې د ایران لخوا ولې دغه بریدونه زه دا خبره تکمیلومه. ګورې یو نوکر، یو غلام، هغه هیڅکله نشي کولی خپل بادار او خپل مالک هغه محکوم کی یا تقبیح کی یا هغه وغندي. د دوی دا پروتوکول چې نن تاسو وایي، تاسو ورته پروتوکول وایي، زه ورته پروتوکول نه وایم. دا د هغه خلکو په یو قسم پذیرایي و وخت چې ما خبره وکړه که تاسو وګورئ د هندوستان نه چې مذهبي خلک راغلي وو د هغو په ډله کې تاسو نن د افغانانو 2 ویډیو به وګورئ. په یو کې شیخ مشکور کابلي وو، په بل کې احمد مسعود وو. د دې دواړو پذیرایي په یو رقم باندې سوی ده. ما په دې پذیرایي کې هغه ولیده ولې هلته ګروپ جوړیږي او ګروپ به راځي او هلته به معرفي کیږي او راځي احترامات تقدیموي پسې ځي به. نو اوس شیخ مشکور کابلي چې ما سره په دې فرانکفورټ کې دلته اوسیږي، دا خو نه یو سیاسي رهبر ده، نه یو قومي رهبر ده، بلکې یو دینی عالم ده، یو مذهبي عالم ده. خو چې کله هلته لاړ د هغه د احترام په خاطر هغو باندې دا مسؤلیت جوړیږي، دا مکلفت جوړیږي چې د خپلو میلمنو باید پذیرایي وکړي. نو جناب ماسه محترم، د دې خلکو نه د غندنې تمه تاسې مه کوئ. دا خلک اوس افغانستان ته یو بله جګړه راوړي. د دې خلکو بزنس او تجارت او کاروبار بل هیڅ شی نشته. یا خو به په افغانستان کې جمهوری نظام دا خلک تهدیدوي، د هغو نه به خپل قلنګ اخلي او په وچ زور باندې به راجګي او غصب به کوي، قومي مسایلو ته به لمن وهي، خپل شا به ولس او قوم په احساساتو راولي او د دې نه به دو سوء استفاده کوي. او که چېرته د افغانستان نه شړل کیږي نو بیا به دو استخباراتو لمنې تلویږي چې دا اوس 100% لوېدلي دي کې هېڅ شک نشته. او دغه استخباراتي بودیجې به دا خلک استعمالوي. نور که ولس تباه کېږي، بربادېږي، د دې خلکو نه هېڅ د دورو باندې پروا هم نشته ده. زه وایم محقق چې په 80 او 15 کلو کې د افغانستان ولس ته د ستنې د څوکې که درته خیر نه ده رسېدلی. تر دې وروسته به دی کومه انرژي بیا ترلاسه کوي یا کوم دی پلان به د افغانستان د آبادۍ دپاره راوړي چې افغانستان محمد د ایران پوښتنه بیا وروسته بیا تاسو څخه کوم. اوس به د وکیلي صاحب نظر هم واخلو، بیا وروسته تاسو ته بیرته راګرځم. وکیله صاحب، که افغانستان ته د ایران مخالفان هم دغسې یو مراسمو ته وغوښتل شي، د ایران غبرګون به څه وي؟ مثلا د جیش العدل مشران وغوښتل شي، د بلوچانو مشران وغوښتل شي، رضا شاه پهلوي وغوښتل شي یا کسان یې وغوښتل شي، د ایران غبرګون به څه وي؟ څه ډول اړیکې به له افغانستان سره ولري؟ په عین شان دی همدغسې مثلا که احمد ضیا مسعود یا محقق ایران ته غوښتل کېږي، دوی د طالبان مخالفان دي او طالبان هم اوس اړیکه لري ایران سره. اول خو طالبان څه فکر کوم خپل په یو بد وضعیت کې قرار لري، ډېر حق د انتخاب نه لري. معلومدار دا خو فکر کوم چې واقعا د یو مشروع حاکمیت وي د یو توهین ګڼل کېدلو چې مثلا مخالف ډله په عین وخت کې غوښتل کېږي. نو چون طالبان ضرورت لري د ایران ته، ځکه چې اول د خپل په افغانستان ته د واردات او صادرات لم دغه وزنی لار ده، ځکه چې موږ یو په خوشکا کې مهات یو ملکی او پاکستان باندې خپل ټول تجارتي او ترانزیتي لارې تړلې دي. نو ځکه په ښه وضعیت کې نه دي، نو فکر کوم چې دوی به ډېر شدید عکس العمل ونه کړي، چون وضعیت یې خرابه ده. غواړم د ستاسو هغه لومړني سوال ته چې له نورو دوستانو مو وکړه، دا چې مثلا ایران کوم موضوعګیري نه کوي، نه ښیي د پاکستان د نظامي غیر قانوني او جابرانه حملات چې په افغانستان کې ولسی وګړي ټارګټ کړي یا هدف لاندې راوستي، که هغه شفاخانه ده، که هغه د سپورت میدان او که هغه زموږ د تجارت بازار او که هغه مثلا په حتی په فاکولټي یا په یو پوهنتون باندې حمله وکړه، دا باید شدیدا وغندل سي. داسې ایران نه غندي. زه فکر کوم د ایران لپاره خپل ګټې مهمه دي یا خپل اندېښنې ورته مهمه دي. ګوري که ایران مثلا د پاکستان په مقابل کې موضوعګیري نه کوي، ځکه چې دوی خپل دین یریږي چې مثلا پاکستان د جهش العدل یا د نور هغه ډلې چې د ایران د حاکمیت مخالفه دي یا جدا طلب دي، هغه د دې په خلاف باندې ونه کارول شي. یا همدارنګه یو خوندي سرحداتو ته ضرورت لري چې دوی واقعا د نه یې لري او بیا پیږي چې پاکستان څومره مثلا امریکای سره هم نزیده. دا چې زمونږ ناراضه سیاسون تللی دی او تعداد یو هغوی د پاکستان حمایت کوي او دا حملات په افغانستان باندې نه غندي. زه فکر کوم دوی واقعا د افغانستان لپاره اندېښمن نه دي، دوی بیا صرف د خپل قدرت یا کرسۍ لپاره د افغان ولس په دوی باندې حق جوړېده چې دا حملات محکوم کړي وي، غندلي وي او هیڅ کله
یو جابر پنجابي جنرال په نوم د سمونیر ته مارشال نوی خطاب کړی چې هغه هم د فیلډ مارشالي په زور او په جبر باندې اخیستی. نو زه فکر کوم چې هر هغه څوک چې د پاکستان حملات غواړي توجیه کړي د دښمنۍ له طالبانو سره نه ده، ځکه چې افغانستان صرف د طالبان نه ده، د 43 میلیونه وګړو ده او په هیڅ صورت به د افغان وژنه په هیڅ شکل باندې توجیه نشي. مننه. یاسا صاحب، د ایران او د طالبانو اړیکې تاسو څه ډول ارزوي؟ دا رښتینی حقیقي اړیکې دي که ایران له طالبانو سره استراتژیک حوصله کوي؟ جناب آقای عالمی، من خدمت شما عرض کردم که برخی از کشورها که در 4 طرف افغانستان هستند اینا به خاطر دفع ضرر به طالبان یک تعامل دارند، وگرنه اگر طالبان یک حکومت قابل گزاره می بود یا اگر تا حدی ولو کمتر هم اشغال طالبان قابل توجیه می بود که کشورها بنار باید که به رسمیت می شناخت. خب اگر کشورهای آسیای میانه با یک ملاحظه خاصی اگر به رسمیت نشناخته، با وجود از اینکه او پشت سر و کشور کلان دیگه به رسمیت شناخته طالبان را، یک طرف قضیه پاکستان چرا به رسمیت نمیشناسه یک سوال دیگه است. ایران چرا با این مناسبات خوبی، با این رفت آمدایی که بین طالبان و ایران است و عزیز یاد نمیشود اونا خونم ملا حسن آخونزاده را دعوت کرده بودن، فکر میکنم مسائل صحی است، ملا برادر تشریف آوردن اونجا و دیگه وزیر خارجه ایشان، یعنی به این مفهوم به سطح بالا رفتن، یعنی تعامل است منتها به رسمیت نمیشناسن. چین هم به رسمیت نمیشناسه، یعنی به این مفهوم است که اینا استاندارد نیست در واقعیت، یعنی یک اداره استاندارد نیست که او به رسمیت شناخته شود. نه نحوه مدیریت سرزمینی از اونا قابل تایید است، نه نحوه مدیریت اجتماعی از اونا قابل تایید است، به هیچ استاندارد اونا برابر نیست. بنان من فکر میکنم ایرانی ها هم همین یک چند وقت دیگه، یک چند هفته دیگه صبر بکنین و بعد از همین روند بزرگ صلح میان امریکا و ایران فکر میکنم به خیر منطقه است، اینا هم در یک نتیجه میرسه و به هر نتیجه که برسه برای طالبان یک پیامد خوب نداره. بس در وقت ما شما باز تحلیل میکنیم که منطقه به کدام سمت روان است. منتها به هر صورت چی از شمال تا جنوب وقتی که محاسبه بکنین، از شرق تا غرب محاسبه بکنین، طالبان قابل دوام نیست. همین 5 سالی که اینا دوام کردن فکر میکنم بیش از آن است که اونا مستحق ازی است. تشکر. ډیره مننه. سلامت اوسئ. له درې واړو مېلمنو څخه په مننې سره دا وه د دریځ خپرونه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول یو بخښونکی خدای سپارم.